بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه ویډیو کې به ان شاء الله د HTML پروګرامینګ لینګویج باره کې معلومات وړاندې کوو چې HTML پروګرامینګ لینګویج کوم ډول پروګرامینګ لینګویج ده، څه ډول کار کوي او څه ډول کولی شو یو HTML فایل جوړ کړو. HTML مطلب هغه پروګرامینګ لینګویج کوم چې د ویب سایټ د جوړولو یا ویب پیج د جوړولو لپاره کارول کیږي. نو د HTML په اصل کې براوزر بیسډ پروګرامینګ لینګویج ده، یعنی د یو HTML فایل د لیکلو نه وروسته د جوړولو نه وروسته هغه باید په یو براوزر کې ټیسټ کړای شي، یعنی په یو براوزر کې هغه وازمایل شي. نو د HTML فایل د لیکلو لپاره ټیکسټ ایډیټر استعمالیږي چې د وینډوز اپریټینګ سیسټم ټیکسټ ایډیټر نوټ پیډ په نوم باندې ده. نو راځم نوټ پیډ خلاصوم او دلته چې ده یو څه لیکنه کومه، لکه لیکمه د هیلو ورډ په نوم باندې پروګرام جوړم. هیلو ورډ this is my first program in HTML. له هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ دا سیو کومه، نو په سیو ایز باندې کلیک کومه او په ډیسکټاپ باندې چې ده دا سیو کومه. راځمه ډیسکټاپ ته او په ډیسکټاپ کې دې ته یو نوم ورکومه. دغه نوم چې کله دا نوم موږ ورکوو نو دا نوم به چې ده په براوزر کې به په همدې نوم باندې خلاصیږي. نو دا د فایل نوم مثلا زه ورته لیکمه چې پروګرام. او مهمه خبره دلته دا ده چې باید که چیرته غواړو چې دغه فایل د HTML په ډول یا په د ویب براوزر کې خلاص شي او د HTML په شکل باندې سیف شي، نو اکسټنشن یا دغه کوم وروستاړه چې دا باید HTML ولیکل شي. نو HTML لیکم او سیف کومه. نو تاسو کتلی شئ چې په ډیسکټاپ باندې دا فایل وګورئ. دا فایل د مای فایل په نوم باندې یو دانه HTML فایل زما دا کوم براوزر چې ده د AVG په نوم براوزر ده د دې په شکل باندې ولیکل شو. که چیرته زه دا اوپن کړمه خلاص یې کړمه نو تاسو کتلی شئ هیلو ورډ this is our first program. دا په یو براوزر کې ولیکل شو. خو دا خو چې ده کوم ده د HTML پروګرام داسې هم جوړیږي، خو دغه طریقه چې ده په دې طریقه کې مطلب دا انفارمل ده، غیر رسمي ډول باندې ده. که نه په دې طریقه باندې هم کولی شو موږ چې په HTML کې خپل کانټینټ خپل دغه ډیټا ټیکسټ ځای پر ځای کړو. خو د HTML د فایل لیکلو لپاره باید چې ده کومه هغه صحیح طریقه چې ده هغه د ټیګونو په شکل باندې باید چې ده ټیګونه استعمال شي. ټیګس HTML چې ده په اصل کې د ټیګونو مجموعه ده، یعنی که چیرته په دې ډول موږ لیکنه وکړو په HTML کې نو دا هم په براوزر کې چې ده خلاصیږي. په براوزر کې د ویب پیج په شکل باندې ویب پاڼې په شکل باندې لیکل سیف کیږي. خو دغه لیکنه کې چې ده تاسو کتلی شئ هلته ما چې ده هیلو ورډ په یوه کرښه کې او this is my first program په بله کرښه کې ولیکه. خو که تاسو چیرته په براوزر کې وګورئ په براوزر کې ټول په یوه کرښه کې راغلي. نو د دغې ستونزې د حل لپاره چې دا چې ده بیل بیل ولیکل شي او ځینې نور خصوصیات ځینې نور لکه فارمیټ پکې راشي نو د HTML ټیګونه استعمالیږي. د HTML ټیګونه مطلب د HTML بیسیک کم سټرکچر چې ده کوم چې ابتدایي جوړښت یې ده هغه. نو HTML ابتدایي جوړښت په دې ډول ده چې اول چې ده greater than less than sign exclamation sign او بیا به ولیکو چې DOC type او بیا به دا ټیګ بند. دا چې ده بیا ورپسې د HTML ټیګ او بیا همدا ټیګ کلوز
د کلوزینګ ټیګ لپاره یو ټیګ HTML په اصل کې د ټیګونو مجموعه ده. تاسو کتلی شئ HTML ټیګ. دغه ټیګ چې ده د دې ټیګونو په منځ کې موږ معلومات یا ډیټا لیکو. HTML ټیګ دا اوس یو ټیګ ده HTML. د دې کلوزینګ ټیګ هم دغه ټیګ خو په HTML څخه مخکې دلته یو د فارورډ سلیش په نوم باندې دغه یو دانه کرکټر به ولیکي په هر ټیګ کې. نو فارورډ سلیش HTML او بیا دا ټیګ کلوز. له هغې نه وروسته بل ټیګ که چېرته غواړئ چې مثلا خپل HTML فایل ته هیډر ورکړي، هیډر تاسو کولی شئ په پښتو کې هیډر مطلب HTML ته خپل HTML فایل ته یو دانه عنوان ورکړئ. نو د هغه لپاره چې دا د هیډ ټیګ استعمالیږي. د هیډ ټیګ او بیا چې دا ورپسې د هیډ ټیګ کلوزینګ ټیګ او ټوله ډیټا ټول معلومات چې د HTML په ټیګ کې کم په ویب براوزر یا ویب پیج کې لیکل کیږي، په ویب پیج یا براوزر کې ښکاري، هغه ټول د باډي ټیګ په منځ کې راځي. نو بل ټیګ جوړوم د باډي په نوم باندې، باډي ټیګ او د باډي کلوزینګ ټیګ او د دې باډي کلوزینګ اوپن او کلوزینګ ټیګ په منځ کې څه لیکل کیږي دا ټول چې دا په HTML په ویب براوزر کې ښکاري. لکه دلته به زه ولیکم چې هماغه پروګرام لیکم د hello world په نوم باندې. hello world this is our first program. تاسو کتلی شئ اوس که چېرته زه دا فایل سیو کړمه، سیو یا سیو ایز یې کړم، لاړ شم ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ کې که چېرته زه دا فایل اوپن کړم نو تاسو کتلی شئ چې hello world او this is our first program ولیکل شو.